سلامونه حولیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن شپه یو بد خبر لرم، هغه دا چې اماراتو پر افغان کارګرو باندې خپل ویزې بندې کړې. دغه ویزې څه د یوازې کارګرو دپاره نه دي، حتی سیاحتي ویزې هم پر افغانانو بند کړي دي. دا د افغانانو دپاره یو ستر د خطر زنګ بلل کېږي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې څه دلیلونه دا رامنځته سوه چې د نه هیوادونو په بندیز کې افغانستان هم راغلو او افغانانو هلته څه کړي وه چې امارات تر دې حده ورسېده چې نور پر افغانانو باندې ویزې بندې کړي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تیرې شو. ښه، دغه ورځ کې په نړۍ کې د امنیتي تدابیرو پر اساس باندې ډېر هیوادونو سفرونه لنډ کړي دي، کم کړي دي او نه غواړي چې نور دغه هیوادونو ته خلک راسي. که هغه امارات دی، که عربستان دی، که قطر دی، که ایران دی، که پاکستان دی، که هند دی او ډېرو هیوادونو په اروپا کې هم دغه تصمیم نیولی دی چې نور د مهاجرینو او د کارګرانو مخه باید ونیول سي. په اصل کې اماراتو چې دغه تصمیم نیولی دی پر افغانانو او د نور هیوادونو چې هغه سومالیا ده، بنګلادیش دی او دغه د سیمې هیوادونه چې افریقایي هیوادونه پکښې کې ډېر دي، دغه کې او بل افغانستان دی. دغه هیوادونه چې پکښې کې دي د اصلي دلایل یې په دې باندې ویلي دي چې دغه خلکو په امارات کې قوانین نه مراعاتوله. قوانین ځکه نه مراعاتوله چې یو تر ټولو لوی قانون چې دوی سرکشي کړې ده د دغه نه هیوادونو کسانو چې پکښې کې یادونه سوې ده هغه د ترافیک موضوع ده چې په ترافیکي برخه کې دوی هیڅ رول نه مني او قوانین نه ترسره کوي، چې دا یوه لویه ستونزه په دې خاطر ده چې افغانان باندې چې د سیاحتي ویزې چې بند کړي دي د ترافیکي قوانینو د نشتون د نه مراعاتولو امله پر ټولو باندې دا سیاحتي ویزې بندې سوې. دا څه خبره ویلو چې د اور د یو څو خاشو څخه شروع کېږي خو اخر کې ځنګل هم ورغلی. نو اوس هم د یو څو لوده او بې شرمه بې حیا خلک پکښې کې ځي دغه ډول کارونه کوي چې هغه په ټولو افغانانو باندې ویزې بندې کړلې. بله خبره چې دلته مطرح کړې ده په دې خبره کې هغه امنیتي خبره ویلې ده چې امنیتي خبرو پر اساس باندې د هیوادونو کسان بند کړي دي چې په ښه بېلګه افغانان نن سبا د پاکستان د پوځ د خوا پر افغانانو باندې ډېرې ډرامې جوړې شوي دي. په هر هیواد کې پاکستان استخباراتي ادارې او پاکستان سفارتونه پر افغانانو پر ضد باندې ډېرې توطیحي جوړوي تر څو افغانان منځوي کړي او افغانان د دغو هیوادونو څخه مکمله بند کړي. دا یوازې نه چې په اماراتو کې، په عربو کې، حتی په استرالیا کې هم دا اوس د افغانانو په ضد باندې ډېرې غټې توطیحي همدغه پاکستان سفارت جوړوي، په اروپا کې جوړوي، په امریکا کې جوړوي. دغه د پاکستان سفارتونه په هر هیواد کې د افغانانو پر ضد باندې توطیحي جوړوي چې یو توطیح همدغه د امنیتي خبرې چې په امارات کې ترسره کړي دي او دوی وایي چې افغانان په دغه امنیتي کارو کې ښکیل دي او د دوی باید مخه ونیول سي او دوی باید نور امارات ته اجازه ورنه کړل سي. دغه بل دلیل دی چې امنیتي خبره ده کنې د سومالیا او د بنګلادیش او دا خلک ډېر جنګونه او جنګجالونه کوي، خو افغانان خو په دې خاطر باندې هلته امنیتي ستونزې جوړ کړي هم نه دي، خو بیا هم د بعضې نور هیوادونو په لاسوهنه باندې افغانانو باندې هم د ویزې په دغه دلایل باندې بند کړي دي. بل دلیل چې وهلی دی په دغه څه کې هغه دا دی چې مسلکي کارګر نشته. مسلکي کارګر دا ښه خبره ده چې په افغانستان کې له بده مرغې موږ مسلکي کارګر نه لرو. دغه کوم ادارې چې فني حرفوي جوړ کړي دي هغه فقط یو نقاشي د خیاطي د دغه څو شانې جوړ کړي دي. موږ باید فني کارګر د نجاري دپاره ولرو، موږ فني کارګران باید د کور جوړولو دپاره ولرو، په نوي عصري ستندرد ټکنالوژي باندې باید بلد کارګر نړۍ ته وپیژنو. په دې ډول باندې چې موږ هر کس بیچاره خپل د کور ویزه واخلي، خپل د کور حرکت وکړي، ویزه واخلي چې زه ځم هلته کارګري کوم. کارګر خو دا کارګر نه دی چې ته یوم واخلي او ته هر ځای خو یوم نه اوسې، هر ځای خو کلنګ نه اوسې. هلته په دې هیوادونو کې خو ټوله موټر او اتومات دی، هر څه سیستم په ټکنالوژي بخته ځي. که هغه کارګر چې د افغانستان راځي چې د دې د یوم او د کلنګ دپاره د یوم او کلنګ کار خو په دې هیوادونو کې اوس ختم شوی دی. ټوله په جرسکیلون دی، ټوله موټران دی، ټوله ماشین دی، ټوله ټکنالوژي ده. خو له بده مرغه موږ دې دپاره هېڅ شی هم نه لرو. دغه نه هیوادونه هم چې بند کړي دي د کارګرو دپاره هغه په دغه خاطر باندې چې مسلکي کارګر نه لري. او زموږ هیواد کې هم
چې هر رابر راغلی دی هر جمهوریت کې هم چور و فساد او دا خلک خو د خدای لعنتي انسانان دي چې بس وایي چې خدای روزه ورکړي موږ څه کار په لرو نو ملت همدغسې در په دره دی نه امارات غواړي نه پاکستان خو غواړي نه ایران غواړي نه سعودي غواړي هیڅ ځای کې هم نه موږ هم خپل کار نه لرو خپل کارګر مو بیکاره دي د ماښام ډوډۍ باندې حیران دي او چې بیچاره یو کس سر پورته کړي چې یاره زه وږی یم هغه په سر کې ویي یوازې په دا درو میاشتو کې نږدې 300 ماشومان د لوږې مړه شوي دي خوارځواکي څخه مړه شوي دي او دا د تاریخ په اوږدو کې تر اوسه پورې د لوږې څخه څوک مړ شوی نه وي مګر په افغانستان کې دا په دغه نږدې 2 میاشتو کې 300 ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکړي د هغه هم د یوازې د لوږې په خاطر باندې ځکه چې فقر دی بدبختي ده یوازې او یوازې یو څو نااهله ملایان دي په فیسبوکو کې لاسرسي پیدا کړی دی هر ځای تشکنځل کوي مګر د کلیو بانډو کې چې دا ولس دا بیچاره خلک هلته د لوږې مري نه ایران ورته کارګري ورکوي نه پاکستان کارګري ورکوي نه روسیې کارګري ورکوي نه امارات ورکوي او خپل په هیواد کې هم هیڅ کار نشته دا ظلم دی ونیسئ د خپل ناپاکي مردارې مدرسې بندې کوي او پر ځای باندې فني و حرفوي کورسونه جوړ کړئ ځوانان په کار باندې وروزئ او کارګران وروزئ او نړۍ ته کارګر وپېژنئ تر څو دا شي په بل هیواد کې کار وکړي خو له ماښام ډوډۍ پیدا کړي نو په دغه رقم خو هم نه کېږي چې په کور کې هم ناست اوسئ که هلته هم کار نه اوسي په نورو هیوادو کې هم چې ځي هلته هم دغه بیچاره ولس ته د څوک ورته ځای نه ورکوي په دې بانه باندې چې یاره ته تروریست یې ته امنیتي ستونزې جوړوي ته کارګر نه یې ته کار نسي کولی ته مسلکي نه یې دا ټولې خبرې دي چې هلته په امارات کې ورسره ستونزې لري په قطر کې ورسره ستونزې لري په سعودي عرب کې ستونزې لري اوس اروپا او امریکا دا هیوادونه چې دي خپل ځان ته کارګر چې هر رقم کارګر ولاړ شي هغه یې هلته روزي یو څو میاشتې دپاره مګر دا هیوادونه کارګر نه روزي دی مستقیمه جوړ کړی کارګر غواړي د پاکستان ورته جوړ کړی کارګر لیږي هند ورته جوړ کړی کارګر لیږي نور نړۍ ورته جوړ کړی کارګران لیږي مګر موږ افغانان بیچارکیان په دا خاطر باندې ویزې ورباندې کنسلیږي چې مسلکي کارګر نه لرو مسلکي کارګر ځکه نه لرو چې ټوله د مسلکي کتاب ځایونه یې ګډ په غوجلو باندې د وحشي حیواناتو جوړولو لپاره مدرسې جوړې کړي دي دا مدرسې بندې کړئ دا وطن مه تباه کوئ دا ولس مه تباه کوئ که دغه د ویزو د بندېدو لړۍ په افغانانو باندې بنده سوه شروع سوه چې هغه د پاکستان هم دلته په میډیا کې ټوله ورځ کې روان دي چې د افغانانو په ضد باندې بس لابیګري کوي په ټولو هیوادو کې د دوی په ضد باندې بدې خبرې کوي د دوی سفارتونه کار کوي د دوی میډیا کار کوي او همدا ډول که دغه ډول بهانې هم دوی جوړ سي دا زموږ دښمن ته دا دښمن به دوامداره زموږ دپاره نورې بدبختیانې جوړ کړي د خدای ورې ته وګورئ که حاکم یاست آخرت به لرئ قیامت به وسي حساب کتاب به وسي د دغه ولس څخه وبېرېږئ او دغه ولس ته حق ورکړئ او دغه ولس کارګر کړئ او دغه ولس مسلکیان کړئ ویې یو ملک دی چې ماښام ډوډۍ پیدا کړي چې دلته تاسو ورته ډوډۍ نشي پیدا کولی خو بل ځای خو د ماښام ډوډۍ ورته پیدا کوئ ملت در په دره دی تباه دی داسې ځوانان زه وینم چې زما ډېر ښه نږدې ملګري وه اوس بیچارکیان حتی د یو انټرنیټ پیسې نه لري چې د انټرنیټ فعاله کې د یو څو ملګرو سره ټلیفوني خبرې وکړي چې هر یوه ته وایي پیسې هېڅوک هم پیسې نه ورکوي ځکه چې ټوله په خواري او په بدبختي اخته دي بس یو څو ملایانو خېټونه مړه دي نو که دغه رقم تباهي وسي نو د الله تعالی عذاب به لرې نه اوسي چې ټوله در په دره کوي هیله مند یم چې یو ښه حکومت راسي د دغه بدبختي څخه دا ټوله وساتل سي هره ورځ کې موږ په ټول نړۍ کې شرمېدلي یو هره ورځ کې په نړۍ کې موږ خوارېږو هره ورځ کې موږ رټل کېږو مګر هېڅوک ما هم پوښتنه نه کوي تاسو یو هیواد د نرسي د اروپا یو پاسپورت ته د بې احترامي وکړي د امریکا یو پاسپورت ته د بې احترامي وکړي د استرالیا یو وګړي ته د بې احترامي وکړي د هغه هیوادونو وګړي ته بې احترامي وکړي وګوره چې په هغه هیواد باندې بیا څه ملنډېوال کېږي څه خطرونه مګر زموږ افغانان په هر ځای کې وال کېږي رټل کېږي ژړول کېږي بدبخته کېږي تباه کېږي مګر موږ سرپرست نه لرو که سفارتونه دي هم چې خپل جیبونه ډکوي که حکومتي چارواکي په جمهوریت کې که اوس د خپل جیبونه ډکوي هېڅ یو د ملت په غم کې نه دی دا اوس د نن ورځې ویډیو هیله مند یو چې څه م ترلاسه کړی سي که څه شی هم نشته ټوله بدبختي ده تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه